سمنګان ولایت ته د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو د اوریدلو وزارت یو شمېر لوړپوړو مسؤلینو سفر وکړ. د یاد وزارت یوې ډلې صلاحیت لرونکي پلاوي سمنګان ولایت ته په دې موخه سفر کړی ترڅو د خلکو ستونزې او شکایتونه له نږدې واوري او په ښه توګه رسیدنه ورته وکړي. شکایات ملت را ما میشنویم با توان و قدرت انشاءالله در اینجا حل میکنیم. مثلا ملت از نظام شکایت داشته باشه، از کدام منصوبین نظام شکایت داشته باشه یا منصوبین نظام تعلق استخبارات باشه یا محکمه باشه، کدام ارگانی باشه، از او باره ما چی میکنیم؟ تحقیق. نو ان شاء الله موږ اطمینان ورکو د سمنګان ولایت په سطح باندې که کوم عوام خلکو شکایت او عرایض و شی درلوشتي ان شاء الله د موږ نیولې بیا ته فرد طالب پرې چې په هر ځای کې هر چا عریضه د لاس درلوشته ان شاء الله موږ به حاضر ورته په هغه ساعت او په هغه ثانیه. د محاکم او د حکم څخه بغیر یو مجاهد یا مشر مجاهد یا کشر مجاهد هغه د حق نه لري چې و مجرم ته سزا ورکړي. هیڅوک اجازه نه لري چې د سزا د تطبیق جریان عکاسی کړي یا ورڅخه ویډیو وکړي. به شعبات مختلفی که تقسیم هستیم، به اداراتی که نامای مختلف مانده شده، همه ما به مشعبه خود با کدام لایحه و طرز العملی که برای ما داده شده مسئولیت داریم که ما حقه باید وظیفه خود انجام بدیم. د یادونې وړ ده چې د حکومتي ادارو او ولسونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې ښې همغږۍ رامنځته شوي دي. همدا لامل دی چې د ولسونو باور په نظام زیاتیږي او د ډاډمن امنیت چاپیریال نور هم د ښه والي لور ته روان دی.